کیوټ مانو یو داسې جنۍ چې د هغې یو غلطه ویډیو راغلی ده په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته بیا وایرل شوې ده چې دا ویډیو هم موږ ته چا راولېږله تاسو سره به شریکه کړم چې د کیوټ مانو دغه تازه ترین ویډیو به هم تاسو وګورئ دوستانو د دې جنۍ چې څه وخت وړاندې خپلې خور سره لانجه راغلې وه نو اوس دغه غلطه ویډیو چې ده د دې خپلې خور وایرل کړې ده او که بل چا دا به هم تاسو سره شریکه کړم ځکه چې یو داسې ویډیو ده چې دې پکې بالکل ځان بربنډ کړی دی کیوټ مانو چې دا په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې جوړوي او لایو ویډیوګانې کې هم راځي پرتو هلکانو سره ګپې شپې هم لګوي خو دوی په لایو ویډیوګانې کې داسې یو گیم په شان یو گیم قسم کوي چې دوی پکې د خپل وجود حصې هم ښکاره کوي چې هغې ته پنشمنټ وایي او په دغه طریقه باندې دوی پیسې ګټي اوس مهال ما سکرولینګ کولو په یوټیوب او په فیسبوک مې کتو چې بیا د دې د غلطې ویډیو باره کې ډېر زیات شور شروع دی او خلک وایي چې د دې داسې غلطه ویډیو راغلې ده او د دې بېهوده ویډیو راغلې ده نو ما هم چې کله ملګرو سره رابطې وکړلې چې آیا دا خبر به رښتیا وي که نه ځکه چې اکثره مینوال چې دي زموږ د چینل هغه موږ ته کمنټ کوي پوښتنه کوي چې د دې باره کې راسه معلومات شریک کړه نو موږ مکمل معلومات وکړل خبره داسې ده چې د کیوټ مانو هغه زړې ویډیوګانې کوم کې چې دی بېهوده بربنډ ډانس کړی دی هغه خلک شیر کوي د هغې باره کې خلک خبرې کوي تر کومه حده پورې چې د دې د نوو ویډیوګانو خبره ده نو نوې داسې څه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې نه دي راغلي او نو داسې څه د دې څه ویډیوګانې مخې ته راغلي دي البته همغه د زړو ویډیوګانو خبره ده نو د نوو ویډیوګانو په تمه کېږي چې څوک نه ځکه چې هسې خلکو پسې پروپیګنډې کول نه دي پکار خو بیا هم په ټیک ټاک باندې چې څوک ناست دي نو هغوی به ضرور داسې بېحیانې او داسې غلط کارونه پروموټ کوي ځکه چې دوی ته په دغه غلط کارونو په غلط پروموشن باندې پیسې میلاویږي نو موږ تاسو ته پکار دي چې دغه بېهوده ایپ نه چې دغه ټیک ټاک د دې نظرونه هم وساتو خپل بچي هم ترې وساتو چې زموږ نسل چې دی هغه د دې بېهودګۍ نه محفوظ پاتې شي که ما سره متفق یې ضرور ویډیو لایک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ډېره مننه